تازه خبر په ایران کې د کورونا ویروس پیښو زیاتوالی افغانستان ته خطر پیښ کړی دی. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که چینل هم یې سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، په څنګ د غنټې نشان سره ووایئ تر څو د موږ هر ویډیو تاسو ته زر په زر در ورسیږي. د ایران روغتیا وزارت د شنبې په ورځ د کورونا ویروس له کبله د 5م ناروغ د مړینې خبر هم ورکړ چې په دغه هیواد کې تر دې دمه له کورونا ویروس څخه 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د یادو پیښو سره بیره ایران پر کورونا ویروس د 10 نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ټول شمېر 10 ناروغانو ته پورته شوه. په دې شمېر سره ایران له چین وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې زیات ناروغان پر کورونا اخته شوي. په سویلي کوریا کې د یاد ویروس اخته کسانو شمېر له 150 تنو پورته ده. د عراق یعنې کوم چې د ایران سره ډیره پوله لري، چارواکو د جمعې په ورځ خپلو اتباعو ته په ایران کې د کورونا ویروس پیښو زیاتېدو له کبله سپارښتنه وکړه چې ایران ته له سفر څخه ډډه وکړي. بل لوري ته په افغانستان کې نن شنبه په ورځ ځینو سرچینو خبر ورکړ چې په هرات ولایت کې د کورونا ویروس پیښه تایید شوې، خو وروسته د هرات والي او د دغه ولایت روغتیایي چارواکو یاده پیښه رد کړه. که څه هم دا خبرونه رد شول، خو لرې نه ده چې په ایران کې د کورونا ویروس بېساري خپرېدل افغانستان کې د خپرېدو لامل شي. ایران چې د افغانستان سترو ولایتونو یعنې هرات او نیمروز سره پولې لري او تګ راتګ له نورو هیوادونو زیات دي، شونې ده ډېر ژر دغه ولایتونو ته د کورونا ویروس راورسېږي. دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مشر فیروز الدین فیروز ویلي چې په هیواد کې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره تدابیر نیولي، خو د وسایلو کمښت به دوی لپاره ستونزې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې چین په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د چټکتیا د کمېدو خبر ورکړ، خو بیا په نور هیوادو کې دغه ناروغي لا په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. ګران دوستان، دا ویډیو تر همدې چې پورې وه. مننه کوم چې ویډیو تر پایه پورې وکتله، او که چینل هم نه سبسکرایب کړی، بیا هم درته وایم چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ.